ښکاري داسې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جګړه په وزیرستان کې شروع شوې ده. پهلګام کې شوې وه پیښه، شپږ سیلګري وژل شوي وو او پاکستان او هندوستان یو بل ته ګواښونه ورکول. د پاکستان دفاع وزیر نن هم ویلي چې هندوستان حمله کوونکی دی. خو زه داسې ولې وایم چې دا جګړه په وزیرستان کې شروع شوې ده؟ ښکاري خو داسې درې پیښې وشوې غټې غټې د جنوبي وزیرستان کې هم او په شمالي کې هم، چې په ذهن کې دا سوال راپورته کیږي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د جګړې د امکان نه وروستو دا پیښې هلته سیوا شوې. یو خو نن پاکستان یو وار بیا دا وکړی ده چې دی په جنوبي وزیرستان کې 19 خوارج وژلي دي. خوارج دی طالبانو ته وایي او نن هم دا تور پورې کړی دی چې دا خوارج هندوستان را لېږلي وو. له کومه ځایه؟ له افغانستانه. یو نن دا پیښه وشوه. بل نن هلته په جنوبي وزیرستان کې د امن کمیټۍ چې کوم دفتر و د هغې مخې ته یا د هغې سره جوخ یا په هغې کې دننه ما اوس د خبر اعلان سره خبرې وشوې چې کومه چاودنه شوې ده نږدې 7 کسان پکې وژل شول، ځینې پکې ژوبل هم دي. د دې نه علاوه پاکستان 2 ورځې مخکې ویلو چې 450 خوارج یې وژل او دا هم هندوستان ورلېږلي وو، را ورلېږلي وو. که څه هم دا خبره نوې نه ده چې پاکستان دا تور پورې کوي چې له افغانستانه پاکستان ته ترهګر ور ننوځي او هلته کې حملې کوي. دا په دې تېرو 2 کالو کې. خو که تاسو لږ شاته لاړ شئ نو دا خبره د صدر اشرف غني صاحب په وخت کې هم کوله چې هلته هندوستان 14 کونسلګرۍ خلاصې کړي. د هغې نه مخکې هم کوله د ښاغلي کرزي صاحب په وخت کې چې هندوستان هلته کې راغلی دی او په زرګونو خلک یې د پاکستان خلاف کار کوي. او اوس چې طالبان دي د هغو ملګري دي ذهني او فکري، یا نړیوال مطبوعات هم داسې وي او پاکستان کې او په افغانستان کې په نړیوال کچ دا تاثر هم دی او تر ډېره حده دا خبره سمه هم ده ځکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن هم دا مني او پاکستان کې مذهبي سوچ لرونکي یا پلوه خلک هم دا فکر لري چې دی انډیوالان دي او په دې موږ بیا بحث کړی دی چې څنګه انډیوالان دي. اوس هم داسې وایي چې له افغانستانه څنګه چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ جګړه شروع شوه نو هندوستان را چې دا هغې امر وکړه طالبانو ته او طالبان چې دي هغه وزیرستان ته راننوتل او په پاکستان کې حمله کوله او پاکستان هغه ووژل. تفصیل د دې دا دی چې نیشنل سیکیورټي کمیټې دې جوړه کړې وه NSC ورته وایي. په دې کې دوی د پاکستان د کورنو چارو وزیر ښاغلی محسن نقوي وایي چې دوی ته دا خبره پکې دوی کړې وه چې اوس به هندوستان داسې کار کوي چې طالبانو ته به وایي چې تاسو لاړ شئ او پاکستان کې حملې وکړئ. او د بیا چې کوم تفصیل ورکړی دی هغه پکې دا ورکړی دی چې د هغو بهرنیان مالکان یا د هغو مشران هغو ته ویل چې تاسو پاکستان ته لاړ شئ او هلته کې کاروایي وکړئ او د هغې نه وروسته پاکستان د خپلو سرحدونو نګراني چې د سخته کړې وه او دغه شانتې بیا د پاکستان چې کوم وایي چې د هندوستان چې کوم سټریټیجک حکمت عملي ده تحریک طالبان پاکستان د هغې لاندې پاکستان ته ور داخل شو. 2-3 خبرې دي په دې کې چې ځان پې پوهېدل پکار دی او واضحه دریځ پې پکار دی. یو خو دا چې پاکستان کې 2-3 قسمه خبرې کېږي طالبانو په هکله. مثال په توګه پخواني حکومت کې د جنرال باجوه عمران خان صاحب په وخت کې به طالبانو ته بچي زامن او وروڼه ویل کېدل. څه وخت کې شهباز شریف چې اوسنی وزیر اعظم دی هم دې طالبانو ته ویلي وو چې تاسو خو زموږ وروڼه یې په پنجاب کې حملې مه کوئ، پښتونخوا ته لاړ شئ. اوسنی چې پښتونخوا کې کوم حکومت دی د پاکستان تحریک انصاف د کوم مشر چې کونډی دی او هلته کې ورسره نور پښتانه هم ملګري دي هغه هم داسې وایي چې دا زموږ وروڼه دي او دوی سره موږ روغه کوو او په دې روغې لپاره یې جرګه اوس هم جوړه کړې وه. ورتلونکي وختي نه مخکې هم جرګې جوړې شوې وې او دې پښتنو مشرانو چې کوم د پاکستان پوځ پلوه ملګري دي یا د هغو د سوچ سره
مطابقت لري هغو داسې ول چې دا زمونږ ورونه دي او زمونږ بچیان دي. دا ورونه او بچیان اوس پاکستان داسې وایي چې دا د هندوستان بچیان دي، دا د هندوستان د را زامن دي، دا د هندوستان د را اولاد دی او دا د هندوستان را چې دا استخباراتي اداره هغه ورته پیسې ورکوي. یعنې محسن نقوي بیان دی د پاکستان مطبوعات ډک پراته دي چې هندوستان. دویمه خبره پکې پاکستان اوس دا کوي چې دا طالبان چې کوم په افغانستان کې واکمنان دي او د دې انډیوالان وو، هغه پاکستان د دفاع وزیر چې ویل د دې دا جنگ دی وګټه او طالبان ته د مبارک شي، هغه وزیر اعظم عمران خان پخوانی چې ویل د طالبانو د غلامۍ زنځیرونه مار کړل، هغه ته هم داسې وایي چې دراصل تاسو اوس د را او د هندوستان غلامي کوئ او را او هندوستان درته پیسې درکړي او د هغو ایجنټي کوئ، د هغو لاسپوس یې، د هغو پپټ یې، د هغو ګوډاګیان یې او د هغو په لمسه باندې خپله خاوره مو تحریک طالبان پاکستان ته ورکړې ده، هغه 19 نن مړه کړل او 54 یا بل وجلې دي. که څه هم ما په سیمه کې د 3 خبریالانو سره خبرې وکړلې او هغو د دې خبرې تصدیق تر اوسه پورې نه کوي او طالبانو لخوا هم چې کوم خلک خبریالان هغو ته نږدې دي، ما کوشش وکړ د هغو لخوا هم داسې کوم تصدیق نه دی راغلی، خو دا د پاکستان د پوز ISPR مطبوعاتو څنګه داسې دعوه کوي. نو ځکه ما په شروع کې ولې داسې ښکاري چې جګړه په پهلګام کې په کشمیر کې نه ده، په وزیرستان کې شروع شوې ده او وزیرستان د جګړې د اور هلته بل شوی دی، پخوا هم هلته بل، اوس هم هلته بل. اوس دې کې یو بل زبردست ټکی چې دی په وزیرستان کې ولې داسې ده چې هلته لوبه ګرمه شوه، هلته لوبه سمده ټکه به داسې کېدل چې د هندوستان او پاکستان تر منځ به لانجه راغله، که هغه د 1965 جګړه وه، که هغه د 1901 جګړه وه، که هغه د 1999 کارګل جګړه وه او که هغه نورې جګړې وي. دغلته به مخې سره خلکو ټوپک چې دی شپېلۍ ته تیل ورکول شروع کړل، په بریتو باندې به هم تیل ولګول، لونګۍ به هم ولګولې، کمربندونه به وتړل او الله اکبر زه چې زه هندوال وژنو، قافلې به جوړې شوې او جلوسونه به وو، جلسې به وي او درز به وو. دا ځله خلک ساړه دی، دا ځله په حیرانونکې توګه باندې د پښتنو په سیمه کې ما سوای د یو څو سرکاري لیکونکو نه یا سرکاري ترجمانانو نه، ژباړونکو نه یا د هغو د لپاره کارکونکو نه پښتنو ټوپک له تیل نه دي ورکړي د پاکستان لپاره د هندوستان خلاف. دا پکې یو داسې ایلیمنټ دی، یو داسې توکی دی چې پاکستان د سټریټیجک ډیپت یا د ډیپ سټیټ د ژور ریاست سوچ لرونکي یې حیرانه کړي دي چې پښتانه چېرته دي، هغه کمربندونه چېرته دي، هغه راشنکوف به چېرته دي، کلاشنکوف ته راشنکوف وایي، هغه پنډزي چېرته دي، هغه غوږینان چېرته دي، هغه شیشناک چېرته دي، هغه سربازان چېرته دي چې مفت ویډیا به یې د پاکستان د دفاع جګړه کوله، جګړه یې کوله او که نه دی پې کوله، دی ول نوم ورکړی او کشمیر ته دی لېږلي څه چې وو، خو ښکارېدل به. نن د پاکستان تاسو وګورئ وزیر اعظم دی، که دفاع دی، که خارجه دی، که باندینو دی، که د کورنو دی، که د بهرنو دی، که مولیان دي، هغه وایي چې غیرتمند پښتانه داسې او داسې. غیرتمند پښتنو خپل ټوپک تر اوسه پورې د صندوق نه دی راغستی، یې په دیوال ته سترګې ته ځوړند کړی، لا نه دی راکوز کړی، تیل لا نه دي ورکړي. دا د پاکستان لپاره حیرانونکې خبره ده، خو د پښتنو د نقطه نظر نه حیرانونکې نه ده. پښتانه اوس پاتې یو دوه سیاسي مشرانو سره خبرې وکړلې، کم چې پښتانه دي پوه دي، هغه ویل چې پښتانه د ریاست په دې دوکه باندې شاید ډېر پخوا پوه شوی وي، خو شکر دی چې اوس پوه شو چې هم دا ریاست هم دا پښتانه وژني، هم دا پښتانه بیروزګاره هم ساتي، غریبانان هم ساتي، شاته هم ساتي، همدا پښتانه بیا د خپلو مقاصد لپاره کاروي. نو شاید دغه په دې کې اوس پوه شو چې موږ ولې د پاکستان لپاره بې تنخوا جګړه وکړو. پاکستان که جګړه کوي، پنجاب نه خلک پورته شي، هغه د جګړه وکړي، پښتانه ولې کوي؟ لہذا پاکستانیان په دې باندې سخت فکرمند دي چې پښتانه دا ځل د هغو په دې جګړه کې د هغو سره د هغو لپاره د هندوستان خلاف، د هندو خلاف ټوپک نه دی راپورته کړی. یو دا خبره ده. او د دې لپاره که تاسو وګورئ د شمالي وزیرستان کمشنر 2 ورځې مخکې اعلان وکړ چې خلکو ته وویل چې د هندوستان خلاف به مظاهره کوو. د پاکستان سرکاري افسر 18 ګریډه کمشنر د پولیسو ولس ته وایي چې راوځئ چې مظاهره وکړو. اوس لږه شېبه مخکې د پروګرام نه مخکې یو پخوانی قومي اسمبلۍ غړي خپل دوست ملګري ته ما ټلیفون کړی، هغه خاندل، وی خلک ولا نه راوتی، ان تر دې چې خلک مظاهرې هم نه دي راوتي، خلک مظاهره هم نه کوي.
پخوا به مولیان په سپیکرو په جمعې په ورځ باندې به د جهاد نارې وې او د هندو خلاف د غزوه هند جګړه شروع کېدونکې ده او راځئ چې جهاد وکړو. اوس هم د غزوه هند لپاره په لاهور کې اسلام آباد کې ناست ځینې سرکاري مولیان چې دي دانشوران په ټلویزیون باندې چې پروګرامونه هم کوي او ځان ته داسې خطرناک نومونه هم ایښودي دي هغه هم اوس لګیا چې غزوه هند شروع شوی دی. خو په پښتونخوا کې د غزوه هند لپاره تیاری نشته دی. په دې باندې دا یو نوې خبره ده د پاکستان لپاره. پاکستان یو بل ټارګټ په دې باندې خبره کومه چې جګړه کیږي او کنه پاکستان نېشنل سکیورټي کمیټي سوی د پاکستان دفاع وزیر خو چې حمله کېدونکې ده. خو یو بل خبره چې د دې پروګرام په شروع کې ما کړې وه هغه دا وه چې دې نه یو بل ټارګټ عاصم منیر صاحب ترلاسه کول غواړي او هغه دا دی چې په پاکستان کې د پاکستان د پوز اعتبار جوړ شي. په پاکستان په پوز باندې خلک یقین کول شروع کړي د هغې په شا ودرېږي او قوم متحد شي. یعنې دا یو بل ټارګټ دی. په دې کې د پښتنو خبره خو موږ وکړه خو هغه په پاکستانیان چې هغه د پاکستان په واک کې او په د پاکستان په وسایلو کې د پاکستان د اقتدار په ایوانونو کې شراکتدار دي یا پکې همیشه شراکتدار پاتې شوي وي د هغو لخوا تر اوسه پورې په نړیوال ډګر هم او په پاکستان کې دننه هم هغه شاید خواهش هم د پاکستان د پوز نه پوره کیږي. د پاکستان تحریک انصاف پلویان اوس هم د پاکستان د پوز خبره کوي که د جګړې خبره کوي نو مشروطه کوي شرط ورته ږدي. یعنې دا یو بل چیلنج پاکستان ته اوس ورپېښ دی. دا دوه قسمه چیلنجونه پاکستان کې تاسو دا وخت ګورئ. اوس به راشو او په دې باندې که تاسو وګورئ ما دا خبره کړې وه پړمني بیکاس کې کله چې دا جګړې دا امکانات سیوا شو چېرې د پاکستان پوز عاصم منیر څه غواړي نو په پاکستان کې ډېر زیات انټلیکچوال زه به یې نومونه نه اخلم خو یو چې په نړیوالو چارو باندې اکثره خبره کوي د چین په اقتصاد او د امریکا په اقتصاد او په سیاست خبره کوي مشاهد حسین سید صاحب محترم شخصیت دی. هغه تاسو وګورئ درېیمه څلورمه ورځ بیا لګیا دی چې قوم باید یو شي قوم کې اتفاق راشي قوم باید راپورته شي. دا وخت د جګړو نه دی دا وخت د پاکستان د پوز خلاف د نغارو نه دی د پروپاګنډو نه دی. یعنې مسلسل او دغه شان نجم سیټ یو نور که تاسو وګورئ په ټلویزیون باندې نو ډېر کوشش کوي لګیا دي چې د پاکستان دا وخت په نړیوال ډګر باندې یو شکل داسې وښیي چې د قوم کې اتفاق راغلی دی خو هغه تر اوسه پورې نه لیدل کېږي. یعنې دا د هغې دویم مثال دی. اوس به راشو جګړې ته او د دې امکاناتو ته. امکانات ډېر زیات دي. دوه خبرو ته به پام وکړو. یو خو د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي چې دی هغه دوه ځله وویل چې تا چې هم دا کار کړی دی انجام ته به یې رسو او ډېر په حساب سره به یې رسو. خپل قوم ته وویل چې تاسو فکر مه کوئ دا دهشتګرد او د دې دهشتګردو جوړونکي چې دي دا به بچ کېږي نه. او هلته کې جګړې تیاری نیول شوي دي. د هغو ایرفورس چې دی هوایي ځواک سمندري ځواک پوځي ځواک ځمکنی ځواک چې دی تیار دی. دغه شان تیاری د کوم ته چې دی لاین اپ کنټرول وایي په هغې باندې پاکستان هم نیولي دي. د پاکستان سمندري هوایي ځمکنی ځواک تیار دی. پاکستانیان دا وکوي چې د دې سره چې کوم ریزرو هغه خلک چې هغه په پوز کې نو خو تیار ناست وو ریټایر وو پخواني وو هغه هم تیار کړي دي وغیره وغیره او په خپله ټوپک باندې په خپله ماشه باندې ګوته یې ښودې ده. جګړه څوک ګټي څوک بلي په دې موږ بحث کړی دی. یو ځل به دومره مختصر بیا ووایو چې پاکستان د هندوستان په مقابل کې ورکوټی دی پوځ یې کم دی پوځي وسله او طاقت یې کم دی قسم چین ورسره ملګری دی. خو که دا جګړه کېږي په امکاني توګه څنګه چې د کارګل جګړه دی بایللې وه 1999 څنګه چې د 1965 جګړه دی بایللې وه څنګه چې 1901 جګړه د پاکستان بایللې وه د هند خلاف داسې دې هم امکانات دی. په داسې کې چې کله خبره د بقا راشي خبره د ژوند او د مرګ راشي پاکستان به بیا خپل انتهایی آپشن چې دي نړیوال څېړونکي وایي او هغه د اټمي وسله هغې طرف ته ځي او هند به هم هغې طرف ځي. که څه هم د دې خلک دا سوچ کوي چې باید داسې ونه شي او دې ته تلل نه دي پکار. امریکا هم داسې وایي ان تر دې اوس چین هم داسې ویلي کوم چې د پاکستان دغه دی د ملګری دی هغه وایي چې چین وایي چې دې غیر جانبداره بې پلوه تحقیقات پکار دي. د هغه خبره ده کوم چې پاکستان کړې وه شهباز شریف چې غیر جانبداره یا بې پلوه تحقیقاتو لپاره موږ ملګرتیا کوو. ما خبره چین وکړله پاکستان سره د کومک او ملګرتیا په توګه باندې. خو دا یو طرف ته پاکستان او د هندوستان لخوا د تیارو خبره ده بل خوا د نړیوالو خبره ده. اوس پاکستان خواجه آصف ویلي دي هم نن یې ویلي دي رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د پاکستان کې څه وخت هم هندوستان حمله کولی شي او د دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اټمي طاقت چې دی د ترمنځ شخړه جنجال چې دی داسې واقعېږي او هغه ویلي دي چې موږ هم پوره تیاري کړې ده او خطره ډیره نږدې ده
ډیر زیات داسې کارونه موږ شروع کړي دي چې په هغې باندې فیصلې شوي دي. دا تازه صورتحال دی. په دې باندې تاسو په نظر کې ما یو خبر را ګرځوله چې جګړه په پهلګام کې نه په وزیرستان کې داسې معلومیږي شروع شوه او هلته کې درې هم غټې پیښې وشوې. یو غټه پیښه چې په هغې کې په جنوبي وزیرستان کې 9 کسان د امن کمیټۍ وژل شو. بیا ایس پی آر وایي چې دی ترهګر چې دي د هندوستان په وینا باندې 19 پاکستان ته ورننوتي وو له افغانستان هغه یې مړه کړل. د دې نه مخکې 450 نور مړه کړل او دغلته کې د پاکستان د حکومت د پوځ نوکران خلکو ته وایي چې راوځئ. د دې تفصیل ما وویلو دوباره نه تکراروم. البته یو خبره چې د پښتنو په سیاسي مشرانو کې په مذهبي مشرانو کې په یوت کې په زلمي کل کې اوس محسوسیږي او ډیره زیاته په پښتونخوا کې هغه شان جذبه ولوله جګړې ته تیاری په ټوپکو باندې خلکو تیل لګول په بریتو له تیل ورکول چې دي د دې دا مظاهرې او جهاد نارې او الله اکبر نارې چې نه لیدل کېږي. خاموشي ده. خلک اوس شاید هغه شان جذبه هغه شان خوشحالي هغه شان جګړې ته تیاری ځکه نه کوي چې په خپله په جګړه کې د تېرو 40 کال راسې کډوال دي او د نړیوالو جګړو د نړیوالو جنجالونو د لاسه په کور دننه د هغو مشکلات چې دي ورځ سره بله سیوا کېږي. ځکه چې په پنجاب کې نن هم د پاکستان کرکټ لیګ میله روانه ده. هلته په هندوستان کې هم د کرکټ میلې روانې دي. نو شاید پښتنو دا سوچ کړی وي چې هلته خو میلې کېږي هلته خو ټیلې کېږي هلته خوشحالۍ دي کاروبارونه دي هلته خو پراجکټونه دي هلته خو د چین پاکستان اکنامک کوریډورونه دي. یعنی د دې نه شاید خلکو سبق اخیستی وي دا علت کېدی شي یا بل هر څه علت کېدی شي چې پښتنو مشرانو اوس په ځانګړې توګه یوت او زلمی کل چې دی د هغې تحریکونو خپل ولس په مغزو کې دا خبر وراچولی وي چې پاکستان لپاره باید مفت او ویډیا جګړه او بغیر د کوم شرط جګړه ونه شي. بلې خواته خبره چې زه په دې کې اوس راغونډوم نو 2 خبرې پکې نورې تاسو په ذهن کې راولم. په هغې باید موږ بحث کړی وی خو دا د جګړې خبره او دا د سیمې خبره دومره زیاته مهمه ده چې هغې طرف ته خلکو پام نشته دی. خو په شهید راجب بندرګاه چې دی په ایران کې په هغې کې یو ډېر غټ اور لګېدو پیښه شوې ده او دا غټ اور چې دی دا په هغه ځای کې لګېدلی دی کوم ځای چې دی د بندر عباس خواته دا کم تنګه چې دا د هرمز تنګه چې دا دی ته بالکل مخامخ د دی چې کوم ډېر غټ بندرګاه و په دې کې په هغه کیمیکل کې کم کیمیکل چې دی د په ممکنه توګه په اټمي وسلې کې د تیل یا د ایندھن په توګه کارول او هغه ډېر غټه تباهي شوې ده ډېر لوی تباهي شوې ده. د اسرائیل ته هم ګوته نیول کېږي. د دې نه مخکې په ایران کې 3 غټ غټ واقعات وشو. د حماس مشران د حزب الله مشران خپله د ایران د ملیشې مشران وژل شوي وو. د ایران مشران په جازونو کې او هغه کې وژل شوي وو. دا یو غټه پیښه ده. په دې باس پکار و چې د دې په میډل ایسټ کې منځني ختیځ کې نوی پرمختګ او ډیولپمنټ سره روان دی. او دغه شانتي چې دا پروګرام ته تیاری مې کوو نو خبر راغی چې په نوشکي کې هلته کې د تیلو په یو غټ ټینکر کې اور لګېدلی دی او دا هم په دا ځای کې لګېدلی دی کوم ځای چې نور هم د تیلو ټینکرز ولاړ وي او بلا خلک په دې کې جوبل شوي دی. دا ډیولپمنټ روان دی. بلوچستان باندې هم نظر پکار دی چې هلته څه روان دي. په دې به هم درته معلومات درکومه خو نن تر دې حده پورې دا معلومات چې په پاکستان کې په وزیرستان کې که جنوبي دی که شمالي دی پاکستان پوځ وایي چې را خلک را لېږي هندوستان خلک را لېږي. 2 خبرې چې را ټي ټي پي اوس د را بچیان او ورونه او زامن دي. تحریک طالبان افغانستان هم د هغو لپاره کار کوي د هندوستان لپاره او پاکستان چې دی هغه ورته د هغو ماسټرز وایي یعنی د هغو آقا ورته وایي د هغو مالک ورته وایي او دوی ته غلامان وایي او پاکستان ته ورلېږي او پاکستان وایي چې موږ په نظر ساتو. دویمه غټه خبره چې په پاکستان کې پخوا چې کله هم د هندوستان سره جنجال راغی پښتنو به ټوپک راواغستې او خپلې ټوپک شپېلې چې دي دی له به تیل ورکول شروع کړل او جاجرې به یې ډکې کړې او کمربندې به یې غاړې ته واچولې. خو اوس په پښتونخوا کې په ټوله پښتونخوا خبره کومه چې په دې کې د پولي په غاړه چې څومره خلک پروت دي قانونه پراته دي د یو قوم خبره نه کومه نه د داوړو نه د وزیرو نه د مسیدو نه د باجوړو نه د یوسفزو نه د اسکزو نه د کاکړو ټولو کومه چې ټول
ډېر خاموش دي. البته یو څو دانې به تاسو وینئ وخت په وخت چې هغه به اوس هم د غزوه هند او د جهاد خوبونه ویني، سوچ به کوي. خو دې کې غټه خبره چې اوسه پورې په جماعتونو کې اعلانونه نه دي شروع شوي چې پښتنو راپاسئ د هندوستان خلاف د پاکستان جنگ دی، راځئ چې جنگ له ځو. نه چې ترانې ویلي دي، نه ښځو سندرې ویلي دي، او نه په چا په سر کفن تړلی دی. که څه هم سرکاري افسران ورته وایي چې راوځئ مظاهرې وکړئ، نو دا پکې نوې خبره وه او نوې بدلون و. هم دا ور د عبدالرحمن بنریم هم دا د نورزبي کاسټ. خپل خیال ساتئ.